په پکتیا کې صنعت او سوداګرۍ ریاست په مرشد د تاریخ تیر او بې کیفیته او تقلبي توکو واردولو څخه د مخنیوي کمیسیون شاوخوا 15 ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته توکي له منځه یوړل. د مسؤلینو په وینا یاد تاریخ تیر توکي د تیرو شاوخوا 2 میاشتو په موده کې د مرکز ګردیز ښار له بېلابېلو برخو څخه راټول او د ټاکل شوې کمیټې لخوا له منځه یوړل شول. د پکتیا ولایت صنعت او سوداګرۍ ریاست چې کوم د تاریخ تیر او بې کیفیت او تقلبي موادو کمیسیون لري چې په ترکیب کې مختلف او ډیری ریاستونه دي په هفتهوار ډول خپل فعالیت تر سره کوي چې دغه مواد چې موږ تاسو وینو په مقدار د 15 ټنو شاوخوا کې دي او په موده د 8 میاشتو شاوخوا کې د مرکز ګردیز له مختلفو هټیو څخه راټول شوي. د تاریخ تیر او بې کیفیته توکو له منځه وړلو کمیسیون غړي وایي اوس دوی سره خلک په بشپړ ډول همکار دي او د بې کیفیته توکو راټولولو برخه کې ګڼې لاسته راوړنې لري. د امارت اسلامي د راتګ نه وروسته خلک کله چې موږ آګاهیامې یو نیم میاشت موږ اله 2 میاشتې ورکړ اوس خلک تقریبا 80% موږ سره آماده دي. هر دکاندار ته موږ داسې ویلي دی دا شوی ده چې تاسو کله چې دغه توکي تاریخ تیریږي او مشخص ځای کې کیږي او کله چې تاریخ تیر شي کمیسیون هلته ورځي هغه مشخص ځای کې هغوی موږ سره همکاري کوي او کله چې د دوی د بیدیان یا تاریخ تیریږي موږ ته زنګونه کوي ځکه د دوی نمبر موږ دوی سره سته بیا کمیسیون ورځي دوی نه هغه توکي راوړي په ریاست صنعت تجارت کې مطلع کیږي. د یادول د چې څه موده وړاندې د پکتیا مې روغتیا ریاست لخوا هم نږدې 10 ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته طبي درمل راټول او له منځه یوړل شول.